د قلم او د ازل د مهربان رب په نوم. قدرمنو دوستانو سلام او ښې چارې. ملکزی یم. له نن نه شپېته ورځې وړاندې په افغانستان کې یو ډېر ستر بدلون او تغییر راغی. نابللي مېلمانه د شل کلنې مېلمستیا وروسته بیرته رخصت شول او هغه نظام چې دوی جوړ کړی و، داسې نظام چې هم عیبجن او هم شل شوټ د په شکال د سیلاب په څېر ډېر زر تالا ترغی شو. لکه څرنګه چې په بن کې د هغه آغاز بې خونده او پیکه و، نو انجام یې هم ډېر بدمزه او ډېر بدرنګ و. زه فکر کوم ښاغلي اشرف غني که په خپل ټول ژوند کې تر ټولو د خیر او د مړانې کار کړی، هغه به همدا وي چې ده په خپل تندي باندې د فراري ټاپه خو ولګوله، مګر کابل جان یې تر دې بچ که چې هغه نه یو ځل بیا د میردل ژرنده ورڅخه جوړه شي. که نه نو اوس به د شهدای صالحین هدیره د زرګونو نورو کابلیانو شاهده وه او د مکروریانو دهلیزونه به خدای ښه پوهېږي چې څومره نورې ناهیدې به په هغې کې شهیدې شوې وي او څومره به د کابل په کوڅو کې د رقص مرده او د میخونو د ټکولو بازار بیا ګرم شوی و. دوستانو، طالبان اوس یو واقعیت دی. د هېواد د شمال نه تر جنوب، له ختیځ نه تر لویدیځ او مرکز ټول 34 ولایتونه د دوی په لاس کې او د دوی د قومندې لاندې دي. زه فکر کوم طالبان اوس وخت ته اړتیا لري چې دا وښیي او ثابته کړي چې دوی له وطن او وطنوالو سره څه کوي. اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې دغه د جنګونو او د ورانیو د وینو بمونو او غمونو دغه فتواګانې نورې د سنګر څخه منبر ته ستنې شي. دا په ظاهراً داسې خو ښکاري چې جنګ ختم شو، بلې نو د جنګ هغه عمده لامل له منځه لاړ، مګر واقعیت دا دی چې د سولې منزل ته اوس هم ډېر مزل پاتې دی او د کندوز وروستۍ خونړۍ پیښه، د ننګرهار مرموزې وژنې او د کابل د عیدګاه جومات کومه پیښه چې څو ورځې وړاندې وشوله، هغه زموږ د دې خبرې لپاره ښه ګواه او ښه ثبوت دی. طالبانو وکولی شول چې سره د دې چې په دشت لیلي کې جنرال دوستم یا مارشال دوستم وایم چې هغه ورسره د لیلي په دښتې کې څه کړي، مګر دوی نن پاڅېږي او د هغه په قصرونو کې ګلانو ته په سطلونو کې اوبه اچوي او یا هم د شهید احمد شاه مسعود چې زموږ د تاریخ معاصر تاریخ یو ډېر مهم شخصیت دی، د هغه د قبر ماتې شیشې په نوو شیشو بدلوي او یا له ښاغلي کرزي، ښاغلي عبدالله او ښاغلي اسماعیل خان سره دوستانه او مثبت برخورد او چلن کوي. دا ټولې ښې نښې دي او دا د تایید او د قدر وړ دي. خو خبره دا ده چې موږ نورو جنګونو ته ضرورت نه لرو. نور جنګ نشته، نور باید جنګ ونه شي، ځکه نور جنګونه نور اتلان او نور مارشالان زیږوي او ګاونډیانو ته د مداخلې چانس په لاس کې ورکوي او فقر لا زیاتوي او بدبختۍ لا زیاتوي. طالبان په دې تېرو 2 میاشتو کې دوی ډېرې دروازې وټکولې چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي، خو فکر کوم تر اوسه د کومې دروازې تر شا د مثبت غږ یا هغه ځواب یې نه دی اورېدلی. نو د بهرني مشروعیت تر څنګه تر ټولو مهم دا دی چې دوی باید کورنی مشروعیت په لاس کې ولري. زما په آن د دغه ستر ګواښ سره 3 نور ستر ګواښونه دي چې هغه په داخل کې د دوی د واکمنۍ په وړاندې ستر ګواښونه او چیلنجونه دي چې په هغې کې یو هم زموږ د ولس 93% خلکو تش نسونه دي، بل هم داعش دی او د هغوی په څنګ کې 3 مهم خطرناک عنصر د فاطمیون په نوم باندې مذهبي ملیشې دي چې د هغوی وار لا پاتې دی. مونږ افغانان په مجموع کې ډېر احساساتي قوم یو
که مو یو څوک خوښ شو نو هغه ته بیا د سید الشهدا او د حضرت حمزه او خالد بن ولید لقب ورکوو. خو که څوک مو د ژبې نه و په ګوند کې نه و زموږ د نظر مخالف و بیا هغه راته ابو جهل او ابو لهب راته ښکاري چې دا صحیح نه ده. زه په دې آن باندې یم چې د ټوپک په ځای باندې اوس د قلم وخت را رسېدلی او د شعار په ځای اوس د شعور وخت دی. دویم مطلب چې زه له تاسو سره شریکوم دوستانو هغه دا دی چې څو ورځې وړاندې یو دوست په پروګرام کې وویل چې ښځه چاکلیټ دی او که پوښ ته لرې شي نو حشرات به پرې راټول شي. زه نه پوهېږم چې زموږ دا دوستان ولې دومره د انصاف نه لرې خبرې کوي. د ښځې مثال د چاکلیټ نه دی. ښځه چاکلیټ نه ده، ښځه هوره نه ده. ښځه د نر غوندې یو مکمل او بشپړ او د هویت او د شخصیت سره لرونکی انسان دی. زه خو نه پوهېږم چې په افغانستان کې ماته داسې یو نر پیدا شي چې هغه د حضرت خدیجې، فاطمې، عایشې، مریم او آسیه او د بلقیس مقام او هغې سره انډول مقام ته ورسېږي او د هغې انډول شي. دا به ډېره جفایي. زمونږ خویندې لوڼې که چېرته دوی په کرونده کې هلته ځي او اخور پاکوي او غوجل پاکوي دا شرم نه ګڼو، خو که مکتب ته ځي نو دا راته عیب ښکاري. که چیرې زمونږ یوه خور، یوه لور، یوه د کور یوه بله غړې غواړي چې ډاکټره یا انجینره یا معلمه شي دا راته عیب ښکاري، خو دا شرم نه ګڼو چې مونږ هغې په سر باندې ولور یې اخلو، د میراث نه یې محروموو او په بدیو کې ورکوو. مونږ باید د ښځو ذهنیت او د دې شخصیت دومره ټیټ ونه ګڼو. همدا تیر کال د کانکور په عمومي ازموینه کې نږدې 2,00,000 ځوانانو د 12م فارغانو او نجونو په هغې کې برخه واخیستله. خو تاسو پوهیږئ چې په هغې کې یوه هزارګۍ پیښله چې شمسیه علیزاده نومېدله، غالبا د سمنګان وه، هغه پکې کامیابه شوه. همدارنګې سکل په عمومي د کانکور په عمومي ازموینه کې امتحان کې یوه بله لغمانۍ پیغله چې یتیمه هم ده او هغه سلګۍ باران نومیږي، هغې په 1,80,000 هلکانو نجونو کې تر ټولو لوړه نمره یې واخیستله. زه فکر کوم چې دغسې استعدادونه باید ونازول شي او د دوی قدر وشي، دوی تشویق شي او د دوی ننګه وشي. دریم ټکی چې زه غواړم هغه له تاسو سره شریک کړم هغه د کابل پوهنتون دی. د کابل پوهنتون نه یوازې په تېرو 20 کلونو کې د علم او د عرفان یوه مناره وه، بلکې هغه په خپل 9 کلن عمر کې چې دا د اعلیحضرت نادرشاه لخوا په 1411 هجري شمسي چې هغه 1921 میلادي کېږي دې کې جوړ شوی، تر ننه پورې په لسګونو زره ډاکټران، انجینران او د نورو مسلکونو علمي شخصیتونه او کادرونه د ټولنې ته وړاندې کړي دي. دا باید نادیده ونه ګڼل شي، دا باید تقویه شي. د دغه ځوانانو او استادانو د دغو کادرونو حوصلې باید ماتې نه شي. دوی زموږ د ننګ او د ملاتړ مستحق دي او دا زموږ وجیبه ده چې موږ باید دا کار وکړو. که موږ دا ونه کړو نو دوستانو یوه پیړۍ بله به موږ بیا هم د کرونا او د کانسر علاج به موږ د قبرونو په خاورو، د زیارتونو په خوردو او په تعویذونو باندې بیا کوو. الله تعالی فرمایي چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا هغه خلک چې عالم دي، پوهه دي، د لیک، د لوست او د فکر او د تدبر او د تعقل خاوندان دي، آیا هغوی له هغه چا سره برابر دي چې هغوی جاهل دي، بې تعلیمه دي او د علم د نعمت نه محروم دي؟ نو بناءً د دې دپاره چې زموږ راتلونکي نسلونه او ټولنې مو نیکمرغه، سوکاله او آبادې شي، موږ باید خپلې خویندې او لوڼې پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، اعلی تعلیم وکړي، چې آینده نسلونه زموږ هغه باعلمه، بافکره او باهنره نسلونه موږ ته تربیه کړي او وروزي. آخره خبره چې زه کوم دوستانو،
هغه د فرصتونو خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اغتنم خمسا قبل خمس. 5 شیان له 5 څخه 5 فرصتونه یا 5 حالته له 5 نورو حالتونو یا فرصتونو څخه غوره او بهتر وګڼئ چې یو په هغو کې وخت او امکانات دي، دغه فراغت یعنې وزګارتیا او د وخت لرل دي او د وسایلو لرل دي. موږ او تاسو اوس په داسې وخت کې اوسېږو چې دغه سوشل میډیا یا ټولنیز وسایل، ارتباطي وسایل د هر چا په لاس کې دي او زه فکر کوم دا داسې دي لکه دغه د ښاري ماشومان چې د چوشک باندې د شپې ویده کېږي او د چوشک چې راپاڅېږي چوشک یې په خوله کې. دغه نننی نسل چې د افغانستان 4 د نفوسو 4 سلنه اوس زموږ ځوانان او پیغلې دي چې دوی عمرونه د 25 کالونو کم دي، نو دوی د دې ټولنیزو وسایلو سره ډېر سخت روږدي دي. زه وایم چې د دې په ځای چې موږ د دغه وسایلو نه چې په هغې کې یوټیوب دی، ټویټر دی، انسټاګرام دی، لینکډین دی، واتساپ دی، د نور دي، د فیسبوک دی چې زه اوس تاسو سره د لارې مخاطب یم. د دې په ځای چې موږ د نورو د شخصیتونو وژنه پې وکړو او دغه د ملي وحدت پې چې متاسفانه ډېر زیانمن شوی دی، دا نور هم ټکنی او نور هم وپاشو. بهتره به وي چې د دې فرصت نه موږ د دې نه مثبته ګټه ترې واخلو، دا فرصت موږ په مثبت شکل باندې دا وسایل استعمال کړو. زما په فکر باندې ما خپل د تعریف د فرصت دا دی، ما ته هغه داسې ښکاري لکه د کوچانو کېږدۍ چې نن په هلمند او سبا په البند. د مایکروسافت مشر، پخوانی مشر او مؤسس بیل ګیټس، نوم یې تاسو ټول ورسره اشنا یاستئ، دا د دنیا ټول نه شتمن انسان دی. څه موده وړاندې ما د ده یوه مصاحبه ولوستله او یو خبرنګار ته پوښتنه وکړه چې تا څنګه وکولی شول چې ته دومره لویه شتمني او دارایي پیدا کړي. هغه ورته وویلې چې زه همیشه چې کوم فرصت ما ته لاسته راغلی دی، ما دغه فرصت نه استفاده کړې او هغه مې ځان دپاره یو نیک فعال او ښه چانس ګڼلی دی. نو د همدې احساس له مخې زه هم په همدې د وسایلو نه په ګټه اخیستلو سره په پام کې لرم چې د الله تعالی په توفیق او ستاسو دوستانو په تشویق او همکارۍ زه غواړم چې په راتلونکو ورځو کې د یوټیوب او د فیسبوک د لارې یو 15-20 دقیقو هفتهوار یو تعلیمي پروګرام شروع کړم چې هغې کې به سیاست به په خروار کې چټاکۍ وي او ډېره د تمرکز نقطه به زما په تعلیمي مسایلو باندې وي او هغه څه چې ما په پوهنتون کې لوستي دي یا مې بېرته د هغې درس ورکړی دی په همغه رشتو کې. البته زه به کوشش وکړم چې تاسو لپاره ځینې مواد درته تهیه کړم او هغه ستاسو د به زما خواهش دی چې هغه په یوټیوب کې زما هغه چینل بیا سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې له دوستانو سره شریک کړئ. نو زما راتلونکي اولنی درس به انشاءالله د دې کورې په حاله باندې شروع به د دې نه کوو، د انسان او د کون خلقت، دا به زما اولنی تعلیمي پروګرام به انشاءالله، ځکه دا زموږ د ټولو مشترک کور دی او شروع به د دې نه وکړو له خیر سره. نو تر هغې پورې مو په ستر رب سپارم او یار زنده، صحبت باقي.